د سمنګان ولایت مرکز ایبک اړوند د رستم تخت سیمه ده چې د ایبک ښار لویدیځ څنډې ته په 3 کیلومترۍ کې پرته ده. د رستم تخت د سمنګان ولایت له لرغونو تاریخي ځایونو څخه شمیرل کیږي. دغې سیمې ته د اختر او په ځانګړي ډول د نوي کال په شپو ورځو کې ګڼه سیلانیان راماتوي. سیلانیان له خپلو کورنیو ملګرو سره یو ځای دغې سیمې ته د ساړه ژمي د ستړیا د ویستلو لپاره راځي. نوموړی ولایت د رستم تخت په ګډون حضرت سلطان د بودیزم لوی غارونه او د سرخ رنګ خټینې مجسمې لرغوني ځایونه لري، خو له دغو څخه مشهوري د رستم تخت ګڼل کیږي. نوموړی تاریخي ځای د بودایانو په دوره کې ودان شوی، خو اوس له نیمایي څخه زیات ویجاړ پروت ده. د رستم تخت د سمنګان ولایت له لرغونو سیمو څخه شمیرل کیږي، بلکې دا د سمنګان ولایت بام هم ګڼل کیږي. له همدغه ځایه تاسو ټول سمنګان ننداره کولی شئ. له لرغوني او تاریخي ځایونو څخه د ساتنې مسؤلیت اطلاعات او کلتور وزارت پر غاړه لري. دغې سیمې ته راغلي سیلانیان وایي حکومت د دغه لرغوني ځای د بیا رغولو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي تر څو ورته د ګڼو سیلانیانو پام راواوړي. از حکومت میخوایم از اینکه تخت رستم یک تپه یک سنگ استوپ سنگی، البته سنگ تاریخی است که از چندین سال بعد این قدامت تاریخی داره. دیگه ما میخوایم که به حساب پارکش است یا به حساب ترمیم جدیدش است، محوطهش است که به شکل اساسیش ترمیم شود تا اینکه یک چیز محوطه محفوظ باشه. هموطنان ما از هر جایی که میان به اینجا به یک خوشحالی و به خوشی تام و اینجا کدام برنامه‌ای که کسی دارن کدام جشنی که دارن با خوبی تجلیل کنن. با ریاست اطلاعات و فرهنگ در رسته معرفی آثار تاریخی یکی از گرانبهاترین آثارهای تاریخی در سطح کشور می باشد، باید این را به معرفی بگیره و همچنان در رسته بازسازی از حال تقریبا با گذشت هزاران سال یک مقدار تخریبات صورت گرفته و همچنان محوطه از دیوار نداره. د یادونې وړ ده چې له بودایانو را پدې خوا په نوموړې سیمه کې د بیا رغونې په برخه کې یوه ډبره هم نه ده کېښودل شوې. له بدمرغه له تېرو څو کلونو راهیسې نوموړی آباد ځای په کنډر بدل شوی، خو له نیکمرغه په سږني مالي کال کې په پام کې نیول شوی. و این پروژه قرار است که تخت رستم با یک ساحه بسیار کلان و وسیعش دیوار احاطه بر شکل اساسی و بسیار زیبا دیوار احاطه شود که مهمترین کارش هم دیوار احاطه است به خاطر مسئول نگه داشتن و جلوگیری از غصب زمینش، و دومیش هم بخش ترمیم مغاره هایش است و سومیش هم ساخت دفاتر صحافی در خود محل است مانند تشناب های عمومی است، آب است، برق است، سیستم دروازه داخلی و خروجی و جای محافظ و نگهبان که انشالله در 3 وقت ما شاهدی خواهیم بود که در ماه‌های بعدی کار عملیان آغاز خواهد شد. که څه هم هر کال د یاد ولایت نوموړې سیمې ته د ځایي اوسیدونکو په ګډون له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم خلک دلته د میلو لپاره راځي، خو سږکال د کرونا ناروغۍ د ویرې له امله د سیلانیانو حضور کمرنګ او پیکه و. شفیع الله ستانکزی، میلمه راډیو، سمنګان.